دا ورو سوال کړی دی چې کله یو مړی خښ کړی شي نو د ده د خښولو نه بعد د قبر په خوا کې دعا جایز ده او که نه؟ الجواب د مړي د خښولو نه بعد دعا غوښته د مړي دپاره دا خو سنت طریقه ده او په سنن ابي داود کې دا حدیث دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا فرغ من دفن المیت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله مړی خښ کو فارغه به شو وقف علیه وبدرېدو د قبر په خوا کې او دا به وی چې استغفروا لاخیکم د خپل ورور دپاره بخانه غواړئ وصلوا له بالتثبیت فانه الان یسأل او د ده دپاره ثبات وغواړئ د الله نه چې الله یې مضبوط وساتي ځکه چې اوس به ترې تپوس کوي او دا صحیح حدیث دی. بیا دا فایده ورسره یاده ساتئ چې دې دعا کې لاس اوچتول هم جایز دي او په حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم قبرونو د زیارت دپاره لاړ، عایشه رضی الله عنها وی ورفع یدیه ودعا لاهلها، لاسونه اوچت کړو دعا یې وغوښته. نو لاسونه اوچتول جایز دي خو دا خبره یې ساتئ چې اجتماعي دعاګانې دا نه دي ثابت. اجتماعي هغه چې مولوي صاحب لاس اوچت کړي و هغه دعا وی او نور پې امین وی دا نه دي ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. که ټول لاس اوچت کړي او ځان له دعا غواړي بیا جایز دي که نه دي؟ جایز دي او سنت طریقه ده چې مړی خښ کړي بیا د هغه لپاره دعاګانې وغواړه. زمونږ هغه چې مړی خښ کړي نو بیا کټونه دې راوړي که نه؟ دیګونه دې چا ته ویلي لکه دې مړي دپاره دعاګانې وغواړي بیا به دیګونو سره ګورو که نه؟ نو دوی اوس اولنی غم دغه دی چې دیګونو به څه کوو، کټونه دې راوړي که نه؟ کرسۍ دې راوړي که نه؟ ځکه چې اوس یو غټه میله لګېدو واله ده، 3 ورځې به دا درز دروز دا خلک به راځي او ځي او کته بره وریجې ښه وي، غوښه ښه نه وه، مالګه ډېره وه، مالګه لږه وه، ښځو له ولېږه دې خو راوړه. والله که د چا سره غم وي چې یو پوره انسان د دنیا نه تللی الله ته مخامخ شوی چې ګوره څه به یې کړي، الله به بخلی او که نه به یې بخلی. او دې سره غم دی چې د دیګونو به څه کېږي او د کټونو او د کرسو به څه کېږي. دغه ټیم کې دعاګانې غوښته د سنت طریقه ده، لاس پکې هم اوچتولی شي خو اجتماعي نه، ځان له. والله اعلم.